چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي نو دغه ټینګ کوله مخ کولاولی شي او که نه. او دویمه ده چې یو سړی په کټ باندې پروت وي مړی، نو د ده په دې کټ باندې قوبې شکل جوړول یا بې له پاسه څادر اچول، دا کار څنګه دی؟ الجواب، اول خو دا یاده کوي چې د مړي مخ ښکاره کول چې کله په قبر کې کېښودی شي دا نه دي جایز. د هغې نه مخکې که ښکاره کوې صحیح ده، هېڅ خبره نه. خو چې قبر کې کېښودی شو نو صرف په څه کولی وې؟ صرف په څه کولی وې قبر کې؟ غوټې د کفن دا به صرف کولی وې بس، نور د مخ کولاول دا نشته. الا کله اخو د مخکې نه باقي کې دغه شی کوشش دې ښه و، د ستا کوشش ښه و د نورو ملګرو په نسبت. الا چې یو سړی د احرام په حالت کې مړ شي، مخ به له پټې سر چې ښکاري مخ به ښکاري نه، نو چې قبر کې کېښودی شو د مخ کولاو دی، هېڅ خبره نه ده. خو نور چې مړی کفن کړی شو بیا د کفن کولاوال دومره چې مخ یې ښکاري شي دا نشته. دویمه مسله، دا کم کټ باندې چې جنازه وړي نعش چې ورته وایي، د دې پټول د زنانو دپاره خو ثابت دي او ډېرو اهل علمو دې ته مستحب ویلي دي، بلکې د بعضو صحابه کرامو نه دا کار ثابت دی. امام بیهقي روایت راوړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله عنها دا وصیت کړی چې کله زه مړه شم نو نعش به جوړ کړئ زما دغه جنازې نه. نعش څه ته وایي؟ چې دا زنانه په هغه کټ پرته او په هغې له پاسه داسې یو قسمه دندې څه شی جوړ کړي، قوبه غونته کړي، په هغې بیا کپړه ور واچي، نو دې سره زنانه صحیح پټه شي، ځکه چې هلته هغه څادر له پاسه راغی په هغه لرګو چې کوم تا په دې کټ له پاسه راوستي دي، نو زنانه بلکل پټه شو. نو دا وصیت کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله عنها، او چې کله وفات شو هغې سره دقې شان چل شي، او د نورو صحابه کرامو نه هم ثابت دي. نو اهل علم وایي چې دا مستحب دي د زنانو دپاره. نو چې مستحب شو د زنانو دپاره نو په خپله جواب راووتو، سړو دپاره نشته. ولې د سړي جنازه پټې؟ ولې به څادر اچي؟ او ولې به له پاسه نعش جوړی او له پاسه پې ټوکې اچي؟ ولې څه چل ضرورت شته؟ بلکې فایده خو دې کې دي چې ښکاري. فایده څه ده؟ خلک به چې عبرت وایي، پټولو ته هېڅ ضرورت نشته. هر چې زنانه ده د هغې په قبر د هغې په کټ باندې څادر اچول د قبې په شکل کې یا له پاسه په هر شی چې ته راتاو کړې او په هغې بیا څادر واچې، نو دا اکثرو اهل علمو دې ته مستحب ویلي دي، ځکه چې دا د فاطمه رضی الله عنها او بعضو نورو صحابه کرامو نه ثابت دي او د سلف صالحین نه دې باره کې اثار شته. هر چې سړي دی هغې ته دې ضرورت نشته، جنازې کټ کې پرته ده دغه شانې وړه. والله اعلم.